په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله من یم چې روغ او جوړ به یاستئ. دوستانو د هر څه دمخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. دوستانو کوم ډول خواړه مو له ژر انزال کېدو څخه ژغوري؟ د جنسي ناروغیو د درملنې په اړه خپلو لوستونکو ته مطالب وړاندې کوي. په دې وروستیو کې د ویبپاڼې له ادارې سره ځینو لوستونکو خپلې ستونزې شریک کړي دي چې کوروالې په وخت کې ترې کړي دي چې یو هم ژر انزالېدلو ستونزه ده. کوروالې د الله تعالی له سترو نعمتو څخه شمیرل کېږي. له دې لارې د بشر د نسل سلسله ژوندۍ پاتې کېږي او د بشر د لومړنیو اړتیاوو څخه ده. په انساني ژوند کې ډېرې ستونزې شته او د ستونزې د حل لپاره بیا لارې چارې هم شته ده. د ژر انزال کېدو د مخنیوي لپاره یوه اسانه لاره دا هم ده چې په خپلو خوړو کې بدلون راوړو. طبي پوهانو لاندې خواړه د ژر انزالېدو د مخنیوي لپاره غوره بللي دي. د پیازو دانې باید میده شي او له هغې وروسته په اوبو کې حل او له دې څخه د ورځې 2 او یا هم 3 وارې وکارول شي. له دې سره باید د ورځې تازه پیاز له خوړلو سره ډېر استعمال شي او د شپې له لوري د پیازو له خوړو ځان وساتل شي چې هغه بیا ناوړه اغېزې لري. اشواګاندا هندي سابه دی او د درملنې په څېر هم استعمالیږي چې دا د انسان د ژر انزال مخه په ښه ډول نیولی شي او نړیوال شهرت لري. د زنجبیلو او شیدو یوځای کول د ژر انزال د مخنیوي لپاره بله اسانه لاره ده. زنجبیل د وینې په خوځښت کې تیزوالی راوړي او د ژر انزال مخه نیسي. د هوږې ډېر کارول هم د ژر انزال مخه نیسي. په پخواني طب کې له هوږې څخه ډېر کار اخیستل کېده. د وطنۍ هګۍ ډېر استعمال هم د ژر انزال د مخنیوي او د کوروالې د اوږدوالي لپاره هم ډېر مهم دی. ښه دا ده چې جنسي او یا هم نورو ناروغیو درملنه طبیعي لار وشي او له کیمیاوي لارو څخه ترې ډېر ځان وساتل شي، ځکه کیمیاوي درملنې له ځان سره جانبي عوارض هم لري چې بیا انسان ترې ډېر ځورېږي. دوستانو که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې له نورو دوستانو سره هم شریکې کړئ.